علي وزیر ونیول سو بیا مشر ولې نه گرفتاره کیږي دا د دشمن یو ډیر غټ چال دی او دا د غلامۍ تر ټولو یو نشانی دا ده چې د په ذهن کې دا سوال پیدا سي چې مشر ولې نه گرفتاره کیږي آیا ته اوس دې ورځې ته ناست یې چې مشر گرفتاره سي دا ستا پر ذهن باندې غلامۍ ډیر غټ اثر کړی دی پکار دا دی چې تاسو دا خبره وکئ چې دلته 6.5 کروڑه پښتانه پراته دي د دې په موجودګۍ کې د چا پلار هم مشر ته لاس نسي وروړلی دا خبرې تاسو وکئ خو تاسو په مټې دا د دشمن پروپیګنډه وکئ چې دا ولې نه گرفتاره کیږي نو دا خبره دې واوري چې هر څوک دا خبره کوي کې ریاست کوي کې دلته نور د ریاست خلک کوي موږ دا خبره ډیر واضح ورته کوو چې مشر زموږ ریډ لاین دی چې هر چا ریډ لاین کراس کوي بیا ګیله د ځانه ده ملي شهید ارمان لوني ته او شهید نقیب الله محسود ته د دوی پر تلین باندې د عقیدت او د احترام سره ګلونه وړاندې کوم عزیزانو د نن دا جلسه د شهید ارمان لوني او د شهید نقیب الله محسود د تلین په حواله سره ده چې موږ د دوی تلین لمانځو د تلین لمانځلو بنیادي مقصد هم دغه وي چې کله موږ د خپل قامي تحریک د شهیدانو ورځ لمانځو یا د هغوی تلین لمانځو د دې دوه مقصد دي یو مقصد دا چې موږ ریاست ته یا د دې شهیدانو قاتلانو ته دا شی ورپه ګوته کوو دا ورښیو چې زموږ خپل شهیدان نه دي ویر موږ خپل د شهیدانو وینې نه دي هېرې کړي نو هر کال چې د دوی د شهادت ورځ راځي موږ دا ورځ لمانځو او دې ریاست ته دا پیغام ورکوو چې زموږ خپل شهیدان په یاد دي او دویمه خبره چې موږ ځان د دې شهیدانو وارثین بولو موږ دا دعوه کوو موږ د دې دعوېګیر یو چې دا زموږ ملګري دي دا زموږ د تحریک ذمواره کسان دي او دا چې چا هم وژلي دي نو موږ د هغه ورځې په انتظار یو چې موږ به د خپلو شهیدانو بدله اخلو او هغه د دوی ارمانونه به سر ته رسوو چې د کومو ارمانو دپاره دوی خپل سرونه قربان کړل عزیزانو نن د ارمان لوني د شهادت د تلین په حواله دا جلسه را جوړه ده نو پر خپلو شهیدانو به خامخا غږیږو ارمان لوني د دې تحریک برخه و د پی ایچ ایم د مرکزي کمیټۍ ممبر و ارمان لوني په خپل ژوند کې په یوه وخت کې پر درو لارو باندې ډېر منظمه او کامیابه سفر وکړي ارمان لوني سیاست کوي او د سیاست پلیټفارم یې پښتون تحفظ مومنټ و د پښتون تحفظ مومنټ د پلیټفارم د لارې سیاست کوي او د ارمان لوني فکر یو کامپاله ملتپاله روشن فکره پر احمد شاهی جغرافیه ارمانجن دا د فکر و اور سره عزیزانو ارمان لوني ادیب هم و هغه د ادب سره هم تعلق ساتي هغه شاعر هم و هغه لیکوال هم و هغه چې د پښتون تحفظ مومنټ د پلیټفارم سره پښتنو ته کم پیغام ورکوي د پښتانه دغه تقسیم ختموي او ټول لر او بر پښتانه پر یو ملي فکر سره یو کول هم دغه شان ارمان لوني د خپل ادب د لارې په خپلو شعرو کې هم کام ته دغه پیغام ورکوي چې دا کام د یو ډېر منظم سازش تحت تقسیم سوی دی نو پکار دی چې دغه تقسیم کام برته سره یوسي د یووالي طرف ته راسي او خپل دغه بایلل سوی ملي غرور برته وګټي
هم دغسې عزیزانو ارمان لونی یو سټوډنټ هم و، طالب علم هم و. ارمان لونی سیاست هم کوي، ارمان لونی ادبي لاره هم سنبال کړې وه، هم ورسره ارمان لونی سټوډنټ هم و، خپل زده کړې هم کولې. نو په یو وخت کې دا درې سره ډېر ګران کارونه دي، دا هر کار ډېر غټ وخت غواړي، خو په ارمان لونی کې دا کمال و چې هغه په یوه وخت کې دا درې سره لارې په یو ډېر منظم انداز سره سفر یې پر کوي، همدا یې خپل سر ته ورسولی. نو عزیزانو ارمان لونی د پی ټي ایم د ټولو ځوانانو دپاره، د ټولو ملګرو دپاره او د وطن د ټولو ځوانانو دپاره یو رول ماډل و. پکار دا دی چې زموږ ملګري ارمان لونی سټډي کي او بیا زده کړه ځینې وکړي چې په یوه وخت کې سیاست هم کوي او سیاست د پی ټي ایم د پلیټفارم څخه کوي چې یو مزاحمتي لاره ده او هره ورځ په دې کې جلسې دي، مظاهرې دي، احتجاجونه دي، سیمینارونه دي، په دې کې د ریاست د خوا اف آی آرونه دي، نیول دي، وهل ترټل دي، او ورسره د ادب لاره هم د خپله کړې وه او ورسره د خپله تعلیمي لاره هم خپله کړې وه او ورسره ارمان لونی خپل کور، خپله فیملي د هغو د ګټې وټې سړی هم ارمان لونی و، هغه د کور جانداري هم سنبال کړې وه. نو په کار دا دی چې ټول ځوانان زده کړه ځینې وکړي چې په څومره مشکله وخت کې او په څومره محدوده وخت کې دومره ډېرې لارې او هره لاره په ده باندې ودانوله، هر کار چې به ده ته حواله سلو هغه کار یې ترسره رسوئ. نو موږ نن د ارمان لونی د شهادت په ورځ باندې په کار دا دی چې ځوانان دا عزم وکړي ارمان لونی سټډي کړي او د ده لاره خپله کړي چې په دومره کم وخت کې د دغه څلور سره لارو باندې ډېر منظمه او کامیاب سفر وکړي. او عزیزانو لکه څنګه چې ما درته وویل چې ارمان لونی د خپل سیاست دپاره، د خپل فکر دپاره د پښتون تحفظ مومنټ د پلیټفارم انتخاب کړی و. ارمان لونی ته دا معلومه وله چې دا واحدنی پلیټفارم دی، دا واحدنی تحریک دی چې هغه کم د ده ارمانونه ول، نو دا د دې تحریک انتخاب کړی و او د دې پلیټفارم د لارې خپل سیاسي سفر جاری ساتلی و. خو عزیزانو موږ په دې خبره باندې ډېر ویاړ کوو، ډېر ډاډه یو چې زموږ رابري یا زموږ تحریک هغه د ارمان لونی یا هغه که د نقیب میسود شهید وه، که هغه د عارف افغان وه، که هغه د خړ کمر د شهداو ارمانونه و، که هغه د واڼه د شهداو ارمانونه ول. پر دې باندې تحریک ډېره منظمه او ډېره کامیابه سفر روان کړی دی. انشاءالله چې دا تحریک وي، د دې تحریک منظموالی وي، دغه د اولس مینه وي، د دې ځوانانو ملاتړ وي، انشاءالله هغه ورځ لیرې نه ده چې دا تحریک به د خپلو معلومو او نامعلومو شهیدانو ارمانو ته ځان رسوي، هغه منزل ته به ځان رسوي چې د هغه منزل دپاره دلته پر دې وطن باندې په زراو پښتنو ځوانانو او مشرانو خپل سرونه قربان کړي دي، وینه یې توی کړې ده، په زراو کالو جیلونه یې وړي دي. نو تحریک پر دې باندې سفر کوي. عزیزانو د پښتون تحفظ مومنټ 15 کاله پوره سول، خو ډېر خوشحاله یو، ډېر مطمئن یو چې دې تحریک په 15 کاله کې هغه سفر وکړي تر هغه ځایه پورې ځان رسولی دی چې دلته په 100 کلو باندې هم محنت سوی ولی. زما نسی خیال چې دلته به تر هغه منزله پورې دا قوم رسېدلی ولی. عزیزانو په دې 15 کاله کې پښتون تحفظ مومنټ په لر او بر افغان وطن کې او په لر او بر پښتنو کې یو ملي فکر راوستلی دی. پښتانه یې ټول په یو ملي فکر سره وتړل. که ستاسو یاد وي دا ارمان د ټولو پښتنو چې دا لر او بر پښتانه افغانان سره یو سي، دلته پښتانه په یو فکر سره وتړل سي. خو دا صرف ارمان ولو، خو پښتون تحفظ مومنټ دغه ارمان ته عملی جامه ور واغوستله
هغه په دې شکل باندې چې کله ارمان لونی په شهادت ورسېدی بیا به تاسو لیدلی وي چې په لر او بر افغان وطن کې چیرې هم پښتانه ول هغه ټول راوتلي ول هلته احتجاج وکړي او د دې شهید غایبانه نماز جنازه یې وکړله دا یو ملي فکر دی چې دا انټرنیشنل دنیا ته هم یو پیغام ولو چې دا پښتانه په ارضي تور خو پر ډیرو حصو سره تقسیم دي خو چې کله دلته د دې تحریک دغه ځوان په شهادت ورسېدی بیا دا ټول پښتانه نه د بارډر پروا کوله نه دلته د بل شي پروا وکړله ټول پر یوه سوچ پر یوه فکر راوتل د دې شهید د شهادت ورځ یې ولمانځله د ده غایبانه نماز جنازه یې وکړله او د ده د قاتلانو دا عمل یې وغندی همدا رقم چې کله عارف افغان شهید سلو بیا په ټولو پښتنو کې دغه یووالی ټولې دنیا ولیدی چې دا پښتانه ټول په یو فکر سره یو دی همداسې عزیزانو که ستاسو یاد وي چې کله ملي مشر منظور احمد پښتون گرفتاره سو بیا په هغه ورځ باندې بیا پښتنو دا مثال ورکوي دا یووالی ثابته کوي ټولې دنیا ته چې کله منظور احمد پښتون گرفتاره سو نو تاسو ولیدل چې د دنیا په کم کونج کې هم پښتانه ول دا ټول راووتل احتجاج ریکارډ کوي او د دې ریاست دغه عمل یې وغندی نو دا ټولې دنیا ته یو پیغام دی چې دا قوم اوس برته سره یو کیږي دا د یووالي خواته روان دی همدا مثال دی دا د ثبوت په طور باندې پراته دی خو عزیزانو بل غټ کار اجتماعي کار یو ملي کار هغه پښتون تحفظ مومنټ دا وکړي چې دلته هغه د اویا کالو خوف هغه ویره چې دلته خلکو خوره کړې وله پر دې کام باندې هغه ویره ختمه کړه هغه خوف یې ختم کړي هغه قوتونه چې دلته بچا پر دوی باندې مازې تنقید وکړي یو جایزه مطالبه به ځینې وکړله دوی به خلک قتل کول خلک به پورته کول خلک به ټرچر کول او په کور کې به د کور خلکو خپلو ځوانانو ته دا ویل چې د دې خلکو خلاف به نه ګایږې دا د کام دا کوکو خبرې به نه کوې چونکې د هغو ذهن دا تسلیم کړی وله چې دا هغه قوتونه دي چې د دوی خلاف څوک غږیږي نو هغه به وژل کیږي نو عزیزانو د دې تحریک برکت دی ستاسو د دې تحریک برکت دی ستاسو بیانیه ده د دې رهبري کمال دا دی چې نن تاسو وینئ پر هر ځای باندې پر هر چوک باندې په هر علاقه کې چې چیرې دا ریاست ظلم وکړي زموږ ځوانان راوتلي پر سټیج باندې د دې ریاستي قاتلانو د دې پنجابي استعمار په ډاګه باندې نوم اخلي په ګوته کوي او بیا خپل د حقوق غوښتنه ځینې کوي دا مخکې نسو کېدلی دا ستاسو دغه تحریک دغه بدلون راوستلی دی دغه کمال یې کړی دی او عزیزانو بل غټ کار دا تحریک دغه وکړي چې ستاسو هغه د 15 کالو ورک دشمن چې کله به پښتانه وژل کېدل چې کله به پر پښتنو باندې دماکې کېدلې چې کله به په پښتونخوا وطن باندې ډالري جنګ کېدی نو دا اندازه به چاته دا نه کېدله چې دا څوک کوي دلته به چا د خلایي مخلوق نوم اخیستی یا به دلته د هرې واقعې بعد دا بیان رالی چې نامعلوم افرادو دا واقع کړې ده او نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج ہو گیا که نن موږ د دې ملک د تاړو ریکارډ راوباسو د نامعلومو خلکو خلاف دومره FIR-ونه سوي دي چې څوک بې شمار هم نسي کولی پښتون تحفظ مومنټ په دې 15 کاله کې د اولې ورځې صداغه کمال وکړي چې هغه د 15 کالو نامعلومه خلک یې معلوم کړل اوس هېڅوک دا نه وایي چې دا نامعلوم خلق دی اوس ہر څوک دا وایي چې یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے په پېښور کې تاسو ولیدل چې د پولیسو والا دا شعار پورته کوي چې یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے دا د پنډۍ جرنیلان دي دا GHQ دي دا د دې ملک دغه برګیډیران دي نو پښتون تحفظ مومنټ که پر دې باندې جایزه واخیستل سي لیکوالان کښېني پر دې باندې لیک وکړي دا د دنیا تحریکونه که تاسو سټډي کوئ په سل کالو باندې خلکو په اجتماعي توګه باندې دومره ګټه نه ده کړې لکه پښتون تحفظ مومنټ چې د دې کام دپاره په 15 کالو کې هغه مزل وکړي تاسو خبر یاست عزیزانو چې نن د دې تحریک په بدولت باندې په اقوام متحده کې په انټرنیشنل دنیا کې
خلکو دا باس راپورته کړی دی چې په پاکستان کې هلته د پښتانه سره ظلم روان دی. پاکستان د پښتنو قاتل دی. تاسو به کتلی وي چې د امریکې د برطانیې یو اخبار پر ارمان لونی او پر عارف افغان باندې یو کاظم لیکلی و او په هغه کې دا خبرې ته اشاره کړې وه چې دا د هیومن رایټ اکټیویسټ ول، دا د پی ټي ایم د مرکزی کابینټ خلک ول، دا د پی ټي ایم ملګري ول او ریاست پاکستان په دې تور باندې دوی قتل کړل چې دوی د انساني حقوقو غوښتنه کړې وه او دوی د دهشتګردۍ مخالفت کړی و. نو عزیزانو دې ته که موږ فکر وکړو دا ډېرې غټې لاسته راوړنې دي. دا ستاسو په بدولت باندې سوي دي، دا ستاسو په ملاتړ باندې سوي دي، دا ستاسو په اعتبار باندې سوي دي چې تاسو پر خپل قامي تحریک باندې اعتبار کړی دی. او انشاءالله عزیزانو که ستاسو دغه باور و پر دغه تحریک پسې لکه څنګه چې تاسو د تحریک سره اوږه په اوږه ولاړ یاست، نو بیا درته وایم چې انشاءالله ډېر ژر به هغه ورځ راځي چې د پښتنو هغه قاتلان، د پښتنو هغه ازلي دشمنان او ستا د خاورې باندې چې څوک همیشه ډالري جنگ کوي، دوی آبادیږي، تا تباه کوي، دا به ټول مختورې وي، دا به په تاریخ کې دروغجن وي او ګټه به ستاسو وي، بری به د دې قام وي. د دې قام هر دشمن به ذلیله کېږي، دا هر جرنیل به دلته ذلیله کېږي او دا قام به چې دی دا ننګیالی وي. آخري خبره دا کوم عزیزانو، دلته چې همیشه قامي تحریکونه په حرکت کې راغلی دي، د خپلو قام د حقوقو خبره یې کړې ده او یو څه مزل یې کړی دی. دې ریاست پروپیګنډې څه کار اخیستی دی، په هغه تحریک پسې یې داسې دروغجنې پروپیګنډې کړي دي په یو شکل کې په بل شکل کې. نو عزیزانو نن ورځ دا تحریک ډېر په کامیابي سره سفر روان کړی دی. ریاست بیا لګیا دی ډېرې منظمې پروپیګنډې کوي. موږ خواست کوو عزیزانو، زموږ قام همیشه یوه غلطي کړې ده چې کله یو څوک ژوندی وي موږ په ژوند باندې د هغه قدر نه دی کړی، د هغه په خدماتو موږ ځان نه دی خبر کړی. خو چې ریاست په پروپیګنډه باندې هغه سړی له موږه بیل کړي، موږ بعد کې افسوس کوو. پکار دی چې پښتانه دا وار غلطي نه وکړي، د خپلو تیرو غلطیانو څخه موږ زده کړې وکړو. د پی ټي ایم د رهبرۍ خلاف یا د دې تحریک خلاف ریاست بیا پروپیګنډه روانه کړې ده. خدا وار به عزیزانو دا پروپیګنډه ناکامه کیږي. په قام کې اوس شعور راغلی دی، په ځوانانو کې شعور راغلی دی. تاسو پر چوکو باندې دا خبرې اورئ، دلته خلک ډېره په چالاکي سره کوي چې دلته پلانکی ملګری ونیول سو، پلانکی ملګری ونیول سو، علي وزیر ونیول سو، بیا مشر ولې نه ګرفتاره کیږي. دا د دشمن یو ډېر غټ چال دی او دا د غلامۍ تر ټولو یو نشانی دا ده چې د ده په ذهن کې دا سوال پیدا سي چې مشر ولې نه ګرفتاره کیږي. آیا ته اوس دې ورځې ته ناست یې چې مشر ګرفتاره سي؟ دا ستا پر ذهن باندې غلامۍ ډېر غټ اثر کړی دی. پکار دا دی چې تاسو دا خبره وکئ چې دلته 6.5 کروړه پښتانه پراته دي، د دې په موجودګۍ کې د چا پلار هم مشر ته لاس نسي وروړلی. دا خبرې تاسو وکئ. خو تاسو په مټې دا د دشمن پروپیګنډه وکئ چې دا ولې نه ګرفتاره کیږي. نو دا خبره دې واوري چې هر څوک دا خبره کوي، کې ریاست کوي، کې دلته نور د ریاست خلک کوي. موږ دا خبره ډېر واضح ورته کوو چې مشر زموږ ریډ لاین دی، چې هر چا ریډ لاین کراس کوي بیا ګیله د ځانه ده. ډېره مننه کوره ده.